جانان جانان وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن کندهار کې د پرلپسې وچکالیو وروسته د وروستیو بارانونو د بزګرانو یا دهقانانو هیلې راژوندۍ کړي دي. دا د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. جانان جانان وطن افغانستان وطن هر شکول د ساتو ساتو زی د وروستیو کلونو کې په افغانستان کې او بل خصوص په کندهار ولایت کې د توت زمینی یا سټابري کښتونه زیات شوي دي. دا چې دلته توت زمینی څنګه وده کوي یا څنګه کښت کیږي دا به د دې سیمې د کروندګرو څخه واورو. جانان جانان وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن. نوم یې موسی کلیم دی، د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي. نو په د نار په ساحه کې موږ یو توت زمیني کرلي دا تقریبا 1500 متر دلته چې 1200 متره لوړ دي. تقریبا یو نیم جریب څه کم یو نیم جریب داسې ځای موږ کرل دي. بس اوبه یوه نه بله ورځ غواړي، حاصل یې هم داسې یوه نه بله ورځ دي ټولوو یې. دې مهم بس دوایي دي چې دوایي چې ورکوی دی بس هر ورځ بره کېږي. که دوایي نه وي بیا په 2-3 ورځو کې ټولېږي. تقریبا 4 کاله 5 کاله یې ورکوي. دا یو نه تشکیږي شوی چې خواري په کار دی داسې وخت د غونډې وخت ورکوي. که چې خواري نه پکښله بیا لږ عمر کوي، بیا 2 کاله 2.5 کاله 3 کاله والا بدې نه کوي. زموږ مشکلات دا و چې اوس د شنې خونې زمینه برابره شي یا د ژړۍ د دواو زمینه برابره شي یا دا د قوت د دواو په خاطر چې دوی غټ کړي رنګ ورکړي او ښه ښایسته جوړ غټوالی وکړي. اوس نور منچکو هغې چې یا جلالاباد یا د پاکستان یا د هرات هغه چې غټ چې هغه دوایي لري، موږ دوایي دلته نه لرو. او دا شنه خونه چې بره هم په ژمي کې هم په دوبي کې هم په سیله کې به وي هم په 100 کال به وي. خو دا هلته ورته باران چې ګرده خراب شوي دي. دا چې دا شنه خونې بیا نه خرابچا او شی نه کوي. بازار ته بازار موندنه به هم ښیي، غټوالی به هم ولري، خلک به څېران غښتې مودې په مونږه ګران وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن جانان